الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. وعزیزو یو خور پوښتنه کړې ده چې د خاوند می زما له پلارګنۍ سره څه اختلافات دي، نو د دې اختلافاتو په وجه د خاوند ما نه پرېږدي چې زه د پلار ملاقات یا د مور دیدن ته ولاړ شم. د دې شرعي حکم څه دی؟ شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. الجواب بالله التوفیق. معززو شرعي حکم دا دی چې زنانه دا حق لري چې هغه په جمعه کې په 7 ورځې کې د خپل مور او پلار ملاقات وکړي، د هغې سره وویني، د هغې پوښتنه وکړي. خو دا خبره یاد ساتل پکار دی په دومره کمه موده کې چې 7 ورځې دي، دا صرف د دې دپاره اجازه شته چې هغه خپل مور پلار وویني او هغه ورته نږدې وي. او دا چې یوه زنانه په 2-3 میاشتو کې ځي یا په 6 میاشتې کې ځي یا د دې نه په زیاته موده کې د پلار کور ته ځي، نو هلته بیا یوه جمعه 10 ورځې یا د دې نه زیات وخت تېروي، دا هم صحیح طریقه ده. خو که خاوند د خسرګنۍ سره د بعضې اختلافاتو په وجه خپله میرمن د هغو له کوره بندوي او خپلې میرمنې ته د اجازه نه ورکوي چې هغه د خپل مور پلار سره وګوري، نو دا شرعاً جایز عمل نه دی. اخلاقاً هم دا بد او غلط کار دی. مسلمان باید داسې ونه کړي چې هغه د خسرګنۍ سره د اختلافاتو زور تر خپلې مظلومې میرمنې باسي، یا د خواښې سره یا د اخشانو سره یا د هغې د بعضې نورو افرادو سره اختلاف لري، خوابتیا لري، خو د هغې زور بیا تر مظلومې میرمنې باسي، نو دا شرعاً ناجایز کار دی. خو دا یوه خبره یاد ساتي چې بعضې زنانه داسې وي چې هغه شیطانتګرې وي، د خاوند د کور بعضې خبرې د پلار کور ته وړي چې د هغه خبرو او شیطانت نه په منځ کې نفرت، جنجال او اختلافات راځي. نو که په دغه بعضې وجوهاتو باندې خاوند داسې وکړي د مصلحت لپاره چې ښځه پرې نږدې ډېر وخت د پلار کره، نو بیا پروا نه لري چې هغه ښځه یو بل ته شیطانت کوي، د خاوند د کور خبرې هلته کوي، د هغه خبرې دلته راوړي، داسې خبرې چې دوی په زړونو کې نفرت ورنه پیدا کېږي. نو زنانه هم باید د داسې کړنو، د داسې خبرو، د داسې افعالو ځان وساتي، کلک پرهیز ورنه وکړي چې د دوو کورنیو په منځ کې اختلافات، جنجال، بدنیتۍ، د زړه نفرت دا منځته راځي. باید داسې کارونه وکړي، داسې خبرې وکړي چې یو د بل زړه سره ورولي، په منځ کې محبت راولي، منځ کې اتفاق او اتحاد راسي، خوشحالي راسي، غم، پریشانی او اختلاف ورک سي. همدغه د اسلامي کورنۍ تقاضا هم ده او هم د دې ډېر وصیتونه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي.